د ننګرهار مرستیال والي د ادارو رئیسانو ته د شفافیت له مخې د چارو پر مخ وړلو سپارښتنه وکړه. د ننګرهار سرپرست مرستیال والي مولوي نیاز محمد وحاج د ادارو رئیسانو سره په ناسته کې د فساد مخنیوي او بشپړ شفافیت له مخې د چارو پر مخ وړلو سپارښتنه وکړه. دغه راز په یو شمېر برخو کې ستونزې او غوښتنې واورېدې او په حل کې د اجرااتو ډاډ ورکړ. نوموړي د ادارو رئیسانو ته د فساد مخنیوي، خپلمنځي همغږۍ او همکارۍ، مراجعینو سره ښه چلند، د اوامرو اطاعت، قانون تطبیق، زورواکۍ مخنیوي، مخکینیو مامورینو سره د اسلامي امارت د اصولو له مخې د چارو پر مخ وړلو او یو شمېر نورو برخو کې د اجرااتو لارښوونې وکړې. په دې ناسته کې د ادارو رئیسانو د خپلو ترسره کړنو په اړه معلومات وړاندې کړل او دغه راز ستونزې او غوښتنې د حل په موخه شریکې کړې چې د ننګرهار مرستیال والي له لوري ورته د لازمو اجرااتو ډاډ ورکړل شو. د یادې غونډې پر مهال همداراز د ځمکو، ځنګلونو، روغتیا، پاکو اوبو، سیندونو، بېوزلو سره د مرستو، ښاري نظم، عوایدو لوړولو، پوهنې، احصایي او ګڼ شمېر نورو برخو کې خبرې او پرېکړې وشوې.